شمشاد نړیوال تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پیشلمي ژوندۍ خپرونې سره دا دی زه معین الله صادقیار ستاسې په درانه خدمت کې حاضر یم. خدای دې وکړي چې تاسې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او په نننۍ شپه کې به مو الله جل جلاله ته ډیر عبادت کړي وي او د دین او وطن د سولې لپاره به مو سوالونه کړي وي. قدرمنو لیدونکو د پیشلمي ژوندۍ خپرونه ده او په دې خپرونه کې راسره ډېر قدرمن میلمه هم شته دی. ستاسې مهم نظریات به هم موږ له ځانه سره اخلو او تاسې به هم موږ سره اړیکې نیسئ. ډېر قدرمن میلمه د پوهنتون استاد ډاکټر محمد یوسف الکوزی صاحب راسره دی. الکوزی صاحب خپرونې ته ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. خیر اوسئ. ډاکټر صاحب محترم، د پیشلمي نننۍ خپرونه موږ د عبادت فضایلو ته ځانګړې کړې ده. په دې به خبرې کوو او اوریدونکو ته به عبادت په اصلي معنا ورپېژنو چې عبادت یعنې څه دی، د عبادت فضایل څه دي او عبادت د انسان او د الله جل جلاله ترمنځ راز دی او د هغې ته د تسلیمېدلو په معنا دی. زموږ لومړی پوښتنه ډاکټر صاحب هغه دا ده چې د عبادت فلسفه څه ده او عبادت په خپله څه شی دی؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله تعالی د عبادت هغه فلسفه او ماهیت د خپل قرآن کې ښودلی ده. عبادت د الله تعالی حق ده په مسلمانانو باندې، په خپلو بندګانو باندې. عبادت لغتا الانقیاد والخضوع والتزلزل الیه. عبادت خپل هغه ته وایي، ماتېدلو ته وایي. لکه عربان وایي طریق معبد، دا هغه لاره چې خلکو پې ډېر تګ راتګ کړی، تږي د دې بیخي داسې سولیدلي دي. نو عبادت خپله خشوع خضوع هغه ته وایي. او په اصطلاح کې عبادت هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة. دا یو جامع نوم ده د ټولو هغه افعالو اقوالو، هغه که ظاهري که باطني، هر هغه قول او فعل چې د الله تعالی د خوشحالۍ او د رضا سبب ګرځي، هغه که قولي وي که فعلي وي او که قلبي وي. نو هر هغه عملونه چې د الله تعالی د خوشنودي یا رضا الله تعالی پې خوشحالیږي په دې عمل باندې. د دې فلسفه څه کیدی شي؟ یعنې پرته له مسلمانانو نه غیر مسلم خلک هم عبادت کوي، یعنې یو اړیکه ده د خپل پروردګار سره. ضرور دغه خپل د اعضاد انسانانو د انقیاد ده، ماتېدل دي دغه معبود ته، حق ده، خپل داسې روحاني حق ده. لکه د عبادت یو هم دغه فلسفه ده چې الاشباع الروحي. دې سره د انسان روح خپله مړیږي. لکه انسان دوه شیانو نه جوړ دی، یو روح نه او بل د جسم ده. جسم هم دغه خوراک او نوشاک دې سره هغه کېږي. خو دا روح چې مړیږي، روح که خپل حق ته رسیږي، د په عبادت سره یعنې دروني تسلیمېدل دي. دروني تسلیمېدل دي، ماتېدل دي او ماتېدل دي، یعنې ځان تسلیمول دي، دې ته عبادت وایي. بلکل. او د دې فضایل څه شی دي ډاکټر صاحب محترم؟ د عبادتو فضایل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، یو حدیث ده، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولی هر هغه څوک چې الذین آمنوا وکانوا یتقون، چا چې په الله تعالی ایمان راوړی او دا تقوا کوي، یعنی عبادت کوي، دا دې ته وایي ولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، قدسي حدیث ده، چې دا چا چې زما د یو ولي خلاف وکړه، د هغه مقابل کې د هغه د تعالی عبادت کوي او دی د هغې خلاف درېږي، د هغه مخالفت کوي، نو الله تعالی وایي چې زه د ده جنګ کولو، دا د ځان تیار کړي ما سره جنګ کولو ته.
نو عبادت دومره لوړ فلسفه لري او دومره لوړ فضیلت لري. همدارنګه بیا نور عبادتونه لمونځ شو، روزه شوه او حج شو، زکات شو، دا هر یو بیل بیل فضیلت لري. یعنی هغه لوړه درجه یې مونږ وویلې چې الله تعالی وایي هر هغه څوک چې هغه ځان مات کړی او دغه اعمال کوي ماته، نو زه تیار یم څوک چې د خلاف کوي یعنې زما خلاف کوي. بیا د دې شروط څه شی کیدی شي؟ د عبادت شروط علماء کرامو ښودلي، اول الايمان والاخلاص، ځکه سورت هغه کې راځي لم یکن الذین کفروا، البینه سورت کې راځي فاعبد الله مخلصا له الدین، تاسو د الله تعالی عبادت وکئ په اخلاص سره او په ایمان سره. یعنی اول عقیده ضرور ده، ټول عبادت هغه قولا وي که فعلا وي او که قلبا وي، ایمان ډیر ضرور دی ایمان، او په دې کې اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. ډیر اعمال به ته وکړې، دا عبادت ده، یعنې داسې یو عمل د مثال دغه برق جوړول، دا یو کافر سړي چې ایمان نه لري هغه جوړ کړی خو هېڅ فایده ورته نه رسوي. ځکه صورت هغه کې توبه کې او انفال کې صورت آیت راځي چې انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر، یقینا د مساجدو جوړول دا عبادت ده، خو هغه چاته فایده رسیږي شرط دا ده چې هغه په الله تعالی ایمان ولري، اخلاص ولري دی عمل کې. صحیح ده. دویم شرط دی دغه عمل، دا قول، دا فعل، دا قلبا که دا عبادت هم وي، دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابق وي. حدیث هم داسې ده من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. چا چې یو عمل وکړه، چا چې یو عبادت وکړه، عمل هم دغه، نو دا زمونږ په هغې باندې امر نه و، زمونږ پکې څه رهنمایي نه وه تاسو ته، دا رد ده. او بل د سورت کهف اخري آیت هم داسې ده من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. څوک که دا عقیده لري چې زه به الله تعالی سره د خپلو اعمالو سره ښه میلاو شم، روغ میلاو شم، د جنت تمه لرئ او ښه میلاو شئ سره، فليعمل عملا صالحا، دا د عمل وکړي په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو یو د اعمال د اعمالو د شرط نه چې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او متابعت او موافقت د هغه اعمالو سره. دلته ډاکټر صاحب تاسې د عقیدې خبره وکړه، لکه غوټه عقیده غوټې ته وایي، د دې عقیدې او د عباداتو ترمنځ دغه رابطه څومره پیاوړې ده؟ عقیده اساس ده. عقیده که نه وه عبادت هیڅ ځای نه نیسي. لکه یو بدنۍ عقیده مثلا موږ له څنګه عقیده پکار ده؟ موږ ته عقیده باور او یقین ته وایي. صحیح ده. موږ ته د توحید عقیده پکار ده. دغه یقین، دغه باور، دغه دا فکر په الله باندې لرلو ته دې ته هغه وایي عقیده وایي، او بیا په یو الله باندې لرلو ته د توحید عقیده وایي. اسلام شرعا او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خلکو نه غواړي، دا د بیا د توحید عقیده خلکو نه غواړي. یعنې ستاسې په هدف باندې عقیده الله ته مالک د نفع، مشکل کشا، مالک د نفع او د ضرر، د الله د توحید په دې کې دی؟ د الله توحید په دې کې، یعنې د ټولو شیانو شفا ورکوونکی، ضرر لرې کوونکی، اولاد ورکوونکی، یعنې هر مشکل لرې کوونکی، مشکل کشا، مالک د نفع او د ضرر، دا ټول الله ته نسبت کول دې ته وایي. قرآن کریم هم داسې تقسیم شوی، اوله حصه یې له سورت فاتحې نه سورت انعام پورې دې کوي مربي لکل شیء هو الله، د هر څه تربیت کوونکی، د هر څه تدبیر کوونکی، ذهنیت ورکوونکی، فکر ورکوونکی، حتی دا څوک ده؟ الله. الحمدلله رب العالمین. دویمه حصه شروع کوي سورت انعام نه تر سورت کهف پورې، دې کې مثلا دا وایي چې مالک لکل شیء هو الله. ای خلکو په دې پوه شئ، دا څه چې وینئ دا ټول اصلي مالک، اصلي حقیقي، اصلي چې پاتې کېږي دا شیان د الله ته پاتې کېږي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. قدرمنو لیدونکو، اوس هم یو لنډې دمې ته ځو، بیا هم په خپرونه کې زموږ سره پاتې شئ. بیا هم قدرمنو لیدونکو خپرونې ته په خیر راغلی. ډاکټر صاحب محترم، عباداتو ډولونه کم دي؟ کم عبادتونه په عباداتو کې راځي؟ عبادات علماء کرام دوه قسم علماء کرام په دوه قسمه هغه کې، اول یو قسم ده چې عام عبادات، بل خاص عبادات، بل دی عموما عبادات په درې قسمه کوي، اول قولی، دویم فعلی، دریم قلبي. مننه ډاکټر صاحب، دې ته به بیا راشو. قدرمنو لیدونکو، یو اړیکه لرو. تاج محمد ورور را سره په لین دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاج محمد وروره زموږ غږ اوري؟
اورې ستړي مشئ خپرونې ته په خیر راغلی ژوندی اوسې روز موږ یوه پوښتنه ده مولوي صاحب نه موږ داسې شدید جنګ را باندې چې موږ نشو کولی چې یا ډوډۍ وخورو او یا مثال اوبه وڅښو بیخي نه کېدله چې دا روژه موږ په ناره ونیوله او څه بعضو نفرو پکې وخوړله موږ څنګه چې دا روژه په ناره ونیسو که وخورو څه دغه کېږي او دویمه پوښتنه روژانه دا ده چې یا کله موږ وظیفې ته وځو او اودس کوو چې بوټان خو په خپل ته خو نشو کولی چې بوټان وباسو مسه پرې وکړو که خپې وینځې وي ښه دا اولنۍ پوښتنه دې بیا تکرار که ته اولنۍ پوښتنه دا ده روژانه چې کله موږ یو پوسته کې وو موږ باندې سخت جنګ وشو پیشنمي ته هم وخت نه لرو چې پیشنمي هم کړی وی نو نه کېده چې جنګ په ناره روژه ونیوله نو بعضې هلکانو پکې یاله چې نه کېږي او ویې خوري او داسې روا شانتې دي چې موږ په ناره ونیوله چې څنګه چل دی ګناه خو به نه لري روژه هم په ناره ونیوله روژه هم په ناره ونیوله بیخي یو شی هم نه کوي چې هم ډوډۍ خوړلی وي هم اوبه کړی وی پیشنمي کې ښه کور ودان چې خپرونه کې موږ سره برخه واخیسته ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم تاج محمد ورور پوښتنه وکړه چې په موږ باندې جنګ و او موږ پیشلمې ونه که او په نهر هم روژه ونیوله کومه ستونزه خو نه ده نه څه ستونزه نه لري البته پیشلمی کول دا فضیلت لري رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیشلمي کوونکي باندې یا سحري کوونکي باندې ملایکې هغه وایي دا بخښنه ورته دلته چې جنګ و نو بیا مشکل نشته ورکېږي دویمه پوښتنه یې دا وه چې وظیفې ته چې زموږ ځو دا بوټان هم په خپو وي دغه د مسې په حساب باندې دوی لږ معلومات وغوښته په بوټانو باندې کې نالین باندې هو مسه چې داسې بوټان وي یا اسکري بوټان وي یا هغه ښکلي نه کېږي نو دی باندې مسه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو کړې ده خصوصا غزواتو کې خصوصا جنګونو کې نو روا ده په دې باندې چې دوی مسه وکړي اړیکه لرو ذاکر خان ورور را سره د سروبي نه په لین دی السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام فارغ صاحب جوړ بخیر ستړي مشئ خپرونې ته په خیر راغلی خوشحاله اوسئ مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ شپږ کاله پکې یا اووه کاله بس مانا د روژې د وجې نه اوبو کې ځان خطا چې هغه بس په سهار چې خوله کې اوبه لاړلې نو بس هماسې بس دا وایي نو خوله کې لاړې هماسې نو ته پرېوتلم ومې څکلې یو پېرنه دوه پېرې مې د چلده باندې وڅښلې په دوه روژو کې بس یعنې کله چې ستاسې اوبه تېرې شو بیا روژه ماته کړه نو بس اوبه سا وه چې اوبه خو مې د روژې د وجې نه مې ځان باندې اوبه اچولې بس هماسې اوبه تېرې شوه مې هماسې مې پرېوتم ومې څکلې بیا دې وم څکلې او ومې څکلې د ځان سره کومه زه روژه خلاصه نه وړم نو مې هماسې وڅکلې ښه مننه چې په خپرونه کې دې برخه واخیسته کور ودان ډاکټر صاحب ذاکر خان ورور وویل چې حتما ګرمي وه ځان باندې مې اوبه اچولې اوبه مې تېرې شوې او بیا مې نو توکل وکړو روژه مې وخوړه بس د خپله توکل کړی روژه یې ماته ده اگر که ابتدا د ده قصدي نه وه ابتدا یې سهون هغه شوی ده ځان باندې اوبه اچولې اوبه یې تېرې شوي دي بیا حکم دا نه ده چې دی به دا روژه وخوري خو روژه یې ماته شوي دا روژه به بیا دی نیسي کفاره خو پرې نشته نه پته کفاره خو په کار داسې نه ده چې د چا اشتباه کې دغه شي هغه دې بیا وروسته ورته شروع داسې په کار نه ده نه اسلام موجود نو دا هیله دا ده چې دا بیا قضایي دا عمل بیا ونه کړي او دغه قضایي راوړي دي دې ورځې مننه ډاکټر صاحب تاسې مخکې د عباداتو د ډولونو خبره کوله هو موږ ویل عبادات درې ډوله دي دا قولي فعلي او قلبي قولي لك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ضرور دي تاسو کې داسې ډله وي چې هغه دعوت کوي دغه دعوت خپله دا قولي عبادت ده یا ذکر کول د قرآن تلاوت کول خصوصا په دې میاشت کې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس یعنی باید دې میاشت کې خپله کارونه نور پاتې شي چې پرېږدي نور کارونه ونه شي او خاص د قرآن تلاوت ته چې دا بهترین ذکر د بهترین قولي عبادت د په دې میاشت کې دا باید وشي همدې خاطر جبریل امین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې میاشت کې به خاص راته د قرآن دور به ورسره کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي جبریل امین ما ته په اخري کال باندې چې د دې نه بیا یو اتیا ورځې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو دوه ځلې ما سره قرآن هغه دور نو قولي عبادت تلاوت چې نطق کیږي په هغې باندې فعلي
اتمه سپاره کې آیت راځي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین چې هغې کې د انسان اعضاء او بدنونه هغه استعمال شي. دغه عبادات هم باید الله ته وي، یعنی توحید اول عقیده موږ مخکې ویلې اساس ده. دغه قولي عبادت چې ده ثنا د الله تعالی ذکر د الله تعالی صفت دا هم قولي عبادت ده، خو کله الله ته وي عبادت که الله ته نه وي د ایمان نه ده، د بل چا یاره فلانکی داسې ده او داسې ده او داسې ده هغه دا قولي یو عبادت ده، خو یعنی په ژبه تسلیم شوی دی خو عملا نه دی عمل نه ده تسلیم شوی، ایمان نه ده تسلیم شوی. دا هغه کوم چې شرع غواړي هغه یعنی ستاسو په فکر چې دلته خو د شریک مسله راځي، شرک ته دا سړی ځي، دا سړی شرک دلته بل څوک ځان الله سره شریک ګرځي. بالکل لکه چېرته د الله عبادت ونه کړي قولا نه وي که فعلا، نو همدغه آیت اخر کې وي لله رب العالمین، که زما مونځ ده زما قرباني ده. قرباني دا د هغه ته د ناوې ټیر ته نه کوم، قرباني دا الله ته کوي. قرباني چې حاجي صاحب راځي د هغه پښو ته نه کوو، د الله ته کوي. معارف القرآن لیکي که دا قرباني ستاسو نیتونه هغه ایمان هم تاسو هغه ته بل چاته وي او دلته بیا هم په دې الله اکبر وایي، دا هم عبادت فعلي کې نه راځي، ځکه عقیده ته روغه نه ده. عقیده ته بل چاته ده چې فلانکی زیارت ته دې ته یا بل چاته هغه کوي الالی، اگر که چې ته په دې باندې الله اکبر هم وایي دا عبادت هغه شرع چې کوم عبادت ته وایي عبادت فعلي نه ده بل قلبي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې غار حرا ته وکان یتحنس فی غار حرا قلبا تفکر به کو په غار حرا کې. څنګه د غار حرا د مکې د ځمکې نه 3 اتیا زینې لري، یعنی ډېره لوړه ځمکه ده، لوړ غار ده. نو هلته چې وخېږي ټول اهالي د مکې اغیزې نه ښکاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم بالته ویل یا الله کومه ورځ به وي چې ستا دغه بندګان د مکې والا دا بوتان تیږې ونې دا هغه پرېږدي او تا ته رجوع وکړي. نو دا فکر ده. اوس که یو مسلمان من حیث مثلا دغه فکر ورسره وي چې یا الله کومه ورځ به وي چې د کارتنو خلک، کومه ورځ د کابل خلک دا ځوانان په یو اسلامي عقیده باندې سمبال شي، دې ته پروپوزل جوړول، عقیدوي کار کول، فکرن کار کول، دا ډېره مننه ډاکټر صاحب. قدرمنو لیدونکو اوس هم یو لنډه دمه لرو، بیا هم په خپرونه کې زموږ سره پاتې شئ. بیا هم قدرمنو لیدونکو خپرونې ته په خیر راغلی. هاشمي صاحب را سره د کابل نه په لین دی. السلام علیکم ورحمت الله. هاشمي صاحب زموږ غږ اوري؟ فکر کوم اړیکه یې پرې شوه. ډاکټر صاحب محترم، زموږ ټولنه کې یو شمېر خلک داسې دي چې د ځان نه جوړ شویو شیانو ته هم عبادت وایي. دا په ټولنې څومره بد اثر لري؟ آیت دی کې لرو یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، ای مؤمنانو ای مسلمانانو له الله تعالی نه او د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ځان مخکې مه کوئ، ځان ملا دا ټولنې هم خپله ټولنه دې سره اسلامي رنګ دې ټولنه نه ورکېږي. بل د عایشې رضی الله عنها حدیث دغه وي من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. دا بیخي هغه شرعي ټولنه ورته نه سو ویلی، اسلامي ټولنه دې ته نه شو ویلی، او ټولنه هغه اصلي هغه اسلامي روحانیت نه وځي په دې اعمالو سره. بل ډاکټر صاحب دا نیک چلند او نیکې خبرې دا هم عبادت کې راځي؟ هو الدین النصیحه قلنا لمن په دې دلیل په دې حدیث سره. دې ورځو کې بهترین عبادت کوم دی چې انسان ته پرې سکون حاصل شي او واقعي او رښتونی عبادت هم وي؟ دې باره کې هم حدیث ده هغه عبادتونه الله تعالی ته ډېر قبول دي او ډېر بهترین عبادت دي چې الله تعالی هغه فرض کړي، لکه فرضي عبادت 5 وخته فرض مونځ، بیا هغې پسې واجبات دي، بیا سنت او بیا مستحبات دي. نو فرایضو ته باید ډېر هغه وشي، منځونه دي 5 وختونه، لکه وایي چې سجده د هغه نږدې ترین حالت ده الله تعالی ته چې یو خپل بندی الله ته نږدې وي. نو په دې باندې منځونو باندې د قرآن په تلاوت باندې خصوصا په دې اخري دهه ده اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. قدرمنو لیدونکو زموږ خپرونه همدومره وه، د بلې خپرونې پورې تاسې په لوی الله سپارو. ښه ورځ ولرئ.